هغه حدیث تاسو ته معلوم دی کنه یو سړی په بني اسرائیل کې څو قتلونه کړي یو کم سلی کړي یو کم سل قتلونه کړي بیا لاړ په یو پیر پسې هغه پیر ته وی زما توبه به الله قبول کړي نو دا پیران اکثر جاهلانی کنه علم خو سره نه هغه پیر وته ویلي زمړ یو کم سل کسان دی وجري ته توبه وبسي ګرځي هغه څه شو هغه پیر مړ کوي سو شو سل کسان به دی عالم سره ملاقات شو وی الله به زما توبه قبول کړي او ګری نه کوي خو ته دې سکارو کې چې خپل کیله بدل کا خپل علاقه بدل کا د توبې په دې کوم ډیر اثر یې ګوري چې ته د بدو خلکو په منځ کې اوسې کې توبه نشي ویسته نو هغه روان شو د نیکانو خلکو کیلي ته هغه ته یو کیله وګوري دی عالم دغه کیلي ته روانو په منځ کې مړ شو کیلي ته روانو په منځ کې مړ شو ملائک د رحمت او ملائک د عذاب ټول راغلي دغه جګړه شو حدیث کې راځي وی د عذاب ملائک چې کوم هغه وی چې نه دې خو دغه کلی ته ډیر نږدې دي د کم نه چې راوته دي د رحمت ملائک وی نه دې خو هغه کلی ته نږدې دي کم ته چې روان دي دوی د خبرې کولې رب العالمین دومره مهربانه ګوره دغه مهرباني بیانوله وی الله د ټیم کې دې سمکه ته وی د کمی ته چې روان ور نږدې شو یا غره نږدې شو او دا کمی نه چې راوته والله غي ته وی انت باعدي لری شه هغه لری شو اخر کې ملائکه وی راشه ازمکه بناب کیو سید نه بک چې نه بکړه نو هغه ته نږدې کمی ته چې روان رب العالمین